د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وی یو کس دی چې پلار یې مړ شو اوس دا زوی واده کول غواړي ځان له رشته ګوري نو څه وخت شتي چې دومره وخت بعد دی د واده دا خبره را سټارټه کړي او دومره وخت بعد دی جنې وګوري ځکه چې پلار یې مړ دی شریعت څه ښوولي الجواب موږ ته خو داسې څه نه دي معلوم په شریعت کې چې هغې کې دا خبره واضحه شوي چې دومره مدت په کار دی د دې واده او د پلار د مرګ په منځ کې یا د مور د مرګ په منځ کې داسې څه مدت نه دی معلوم خو دا خبره یاده کړئ اعراف عرف د دې به لحاظ کېدلی شي یعنې د هغه خلکو چې کم عرف او عادت دی هغې ته به کتلی شي که نه هغې ته به ګوري بغیر د غلو نه لکه اکثر خلک به غلو که نه غلو به نه کړي دومره به ته د عرف ته ګوري چې نقصان پې تا ته میلاو نه شي لکه مثال یو سړی د پلار یې مړ شو او دی په دې بل هفته کې واده کوي زمونږ د عرف مطابق دا کار صحیح دی نه دی صحیح ولې ځکه چې دې سره دا کور والا چې کم دي لکه مور ورونه او خویندې دوی ته تکلیف میلاویږي نو اوس به صبر کې انتظار به کې چې تا ته پته ولګي چې اوس دا غم یعنی عرف کې او زموږ د خلکو منځ کې چې غم دومره وخو شو بس دا غم زوړ شو او اوس په دې سو کې اعتراض نشي کولی خو چې خبره غلو ته وانه وړي یعنی کله نه کله بعض خلک داسې شي چې هغه بیا په میاشتو ناسې ډډې لګولي دا بدعت دی دا ناروا ده او دا ډېر وخت انتظارونه کول او ودونه بندول او خوشحالیانې بندول دا ګوره په ماتم کې راځي دا په څه کې راځي په ماتم کې او شریعت د ماتمونو نه منع کړې ده دا چې غم شي کله غم شوی وی تیر شوي روژه کې نو تیر شوي روژې خو دا 8 میاشتې وشو دا اوسې پورې لا غم دی دا اوس زیاتی دی دا اوس غلو ده غم وشو په دومره حد کې سړی صبر وکړي او خوشحالۍ ته چې بس داسې ویلی شي چې بس د هغوی زړونه ټکور شو غم څه نه څه زوړ شو بس د خبره ختمه شو خو شریعت خو موږ ته دا نه دي ښوولي چې غم راشي نو ته خپل ژوند مفلوج کوې دروه ته ودونه پرېږده ته خندا پرېږده ته خوشحالیانې پرېږده ته راشه درشه پرېږده شریعت خو موږ ته دا خبره هم نه ده ښوولې دا خو غیر شرعي کار دی دا دومره انتظارونه کول دا غیر شرعي کار دی بلکې دا د اهل بدعو طریقه ده اوس ګوره دا محرم دا میاشتې راشي نو د شیعګانو دا نظریه ده او زمونږ اکثر خلک د شیعګانو نه متاثر دي او خبر نه دي د خپلې نظریې نه چې دا دوی د شیعګانو نه اخیستې ده نو وایي د محرم په میاشت کې به ودونه به نه کوي ولې به نه کوي ودونه وایي دا د حسنیانو میاشت څه مطلب د حسنیانو میاشت څه خبر یې د دې محرم نه الله اکبر ولې به کوو حسین شهید شوی ماشاءالله خدای جي ورته کې معلومه محرم کې حسین رضا نه شهید شوی نو دا میاشت چې هغه پکې شهید شوی دی نو ته څنګه رالګې واده پکې کې دا خو معنی ده چې ته دې یعنې خفه نه یې د هغه په دې مرګ باندې دا د شیعګانو نظریه ده دا د اهل بدعو نظریه ده اولی دا حسین رضی اللہ عنہ صرف شهید شوی دی په دې صحابه کرامو کې او په دې اوچتو مسلمانانو کې بیا د ټول نه غټه خبره خو دا و چې د ربیع الاول په دې میاشت کې موږ خوشحالیانې نه کوله ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شوی نه هغې ته خو یاران بریلیانو ته خیال نه او پکې مټایانې تقسیموي او پکې ګډاګانې کوي همدقه بریلیان بیا په محرم کې غم کوي بریلیان پکې هم غم کوي جو حسین رضی الله عنه شهید شوی وایي د پیغمبر د شهادت په میاشت خو تا ښه پوره ډانس دې شروع کړی و
بنګ او چرس او نشې او تماشې او ګډاګانې او محفلونه او رڼاګانې او الواګانې وي اوس دلته ماتم دی بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مړ شوی دی عمر بن خطاب چې شهید شوی دی عثمان بن عفان چې شهید شوی دی علي بن ابي طالب چې شهید شوی دی حسن رضی الله عنه چې شهید شوی دا نور صحابه کرام چې شهیدان شوي او مړه شوي ولې په دغه موږ خفه نه یو نو دا خو یو بس ټول ژوند به ناست یو هېڅ به هم نه کوو ځکه چې څه نه څه په یو میاشت کې خو شوي دي که نه بس پراته به وي ودونه مدونه هر څه بند کوي ځکه چې دا دغه میاشت نو دا د اهل حق کار نه دی دا د اهل بدعو خبرې دي والله اعلم